رب العالمین قرآن پاک کی فرمائے ولا تکن من الغافلین. دا خطاب ولو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی. قرآن کې خو خطاب درې اقسام لري، نو دا هغه قسم دی چې ذکر خدای نبی علیه الصلاة والسلام مراد ځینې امت دی. ولا تکن ته مه کېږه د غافلینو څخه، کم څوک چې د رب العالمین د یاد او د رب العالمین د ذکر او د رب العالمین د معرفت څخه غافل وي، د هغه کسانانو څخه مه کېږه. علماو د غفلت مختلفې ترجمې کړي دي، خاص کر امام غزالی رحمه الله د غفلت ډېرې مختلفې ترجمې کړي دي. بیا د هر چا د غفلت انداز راخیستی دی. د عالم د پاره د طالب د پاره غفلت څه شی دی؟ د طالب د پاره غفلت دا دی چې یو علم یو کمال دی حاصل کړي، هغه علم او هغه کمال دی بیرته د لاسه وتیر دی کوي. د عبدالله ابن عباس صاحب اثر یې باندې را نقل کړی قوت القلوب کې علامه ابي طالب مکی رحمه الله. عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې د هر شي د پاره افت دی، او د علم لوی افت غټ افت چې په علم کې دی هغه نسیان دی، هیره ده. طالب چې یو کال خواري کښلی وي، یو کال یې زحمت کړی وي، بیا چې کله د ده د رخصتۍ شپې راورسېږي او فارغه میاشتې راورسېږي، بیا هم د طالب دا ګمان وي چې زه په زندګي بیا کتاب ته نه مخ کېږم او نه د کتاب مطالعې ته ضرورت لرم. او دا هغه ځای دی چې د طالب ته طالب نه جوړېږي، د طالب کې کمال نه راځي، بلکې کمالداري دا ده چې طالب هر ځای وي، په هر وطن کې وي، دی به خپل معشوقه کتاب بولي، کتاب به د ده معشوقه وي، کتاب به د ده سره ورسره وي. په هر فن د فنونو کې چې د ده مطالعه خلاصېږي او دی کولی سي چې مطالعه پکښې وکړي، بیا چې په هغه فن کې مطالعه وکړي. خو داسې دې نه کوي چې د طالب سبقان 4 میاشتې رخصت وي، په دې 4 میاشتې باندې دی نه کتاب راخلي او نه د کتاب مطالعه کوي او نه د علماو مجلس کې او نه د مشایخ صحبت کې. دا د طالب د پاره غفلت دی. تاسو چې کوم علم کړی دی کم از کم دا د علم هغه کمه مرتبه ده، اول خو کم کمال چې تا په علم راوړی دی هغه ته اجرایي طریقه ورکه. د غافلینو څخه مه کېږه. طالب چې طالب العلم وي او مقصد یې سبقان وي او مقصد یې دا وي چې زه به په دې سبقانو کې ځان یو ځای ته رسوم، هغه نو بیا هیڅ وخت په غفلت کې او په داسې کار کې چې د ده د علم تاوان یې په هغه کې ځان نه اخته کوي. هغه که هره موضوع وي چې ستا د علم پکې تاوانو ته به ځان نه پکې اخته کوي. نو د طالب د لاسه چې علم وځي، طالب ته چې کمال نه راځي، یوازینی لامل یې دا دی چې عبدالله ابن عباس صاحب فرمایي چې هغه نسیان دی، کوم علم چې ده کړی هغه هیر کړي، بس بیا یې مذاکره نه کوي، بیا یې یاداشت نه کوي. نو هغه لامل د دې جوړ سي چې هغه د ده په علم کې هم ضعف راولي، په کمال کې هم ضعف راولي، په ادب کې هم ضعف راولي. دا ټول شان چې کوم بوتهي دا د چا د لاسه چې ته د خپل علم سره شوق نه لرې، ته د خپل علم مطالعه نه لرې، ته د خپل علم سره راشه درشه نه لرې. تاسې کوشش وکئ هر وخت چې واس، په هر ځای کې واس، کتاب به خپل مهم شی بولې. که ستا په وسه نه کېدل چې ته په کم فن او په کم فن کې چې ته سبقان ووایه، د هغه فن د کتاب مطالعه چې په وسه نه کېدل، بیا راولاړ سه فن بدل که، بیا راولاړ سه سیرت وګوره، بیا راولاړ سه تفاسیر وګوره، فقه وګوره، اصول وګوره. خو داسې مه کوه چې پر تا باندې 4 میاشتې په داسې حالت کې تېرېږي چې ته بیا د کتاب مخ لا نه وینې.
امام شافعی رحمه الله فرمایي خیر الجلیس فی زماننا کتاب، خیر د ناستو خیر د مجالسو زموږ په زمانه کې امام شافعي صاحب وایي کتاب کتاب هغه شی دی چې تا د پنډل د جنګ هم راګرځي، کتاب هغه شی دی چې تا کمال ته هم ور باندې رسي، کتاب هغه شی دی چې ته به بیا نور خلک هم کمال ته باندې رسي، کتاب هغه شی دی چې د کتاب په ذریعه باندې به ته اصلاح په خپل کلي او معاشره او علاقه کې کوې، او که د کتاب لاس وختی او د کتاب جلاس وي او د کتاب سره دې مینه نه وه، بیا به د رنګ د ملاوي هیئتو کیاپه به د ملاوي او غافل انسان به بیا به د دنیا محبت پتا کې را جمعوي او د قوم او هغه محبتونه چې پکې د الله رضا نسته هغه به پتا کې را جمعوي. ولې تا خپل کار پرېښوی، ستا اصلي کار دا دی چې ستا ټوله ورځ به ستا کاروبار د کتاب سره وي، ستا مینه او محبت به د کتاب سره وي. هغه وخت چې تا ځان داسې جوړ کړي بیا ورځ په ورځ په تا کې کمال راځي، ورځ په ورځ کې په تا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې راځي، ستا دې کارو ته متوجه کېږي، دا کار ته خپل کار بولي. او که د علم څخه جلاس وي، د کتاب جلاس وي، ستا او د یو عام کس به فرق نه وي. عام کسان به لاس وي، د یو عالم خبره خو به اوري، پر تا باندې به نوم د طالب هم یاد وي، د چا خبره به هم نه اوري او په ګمراهۍ کې به اخته یې. کوشش وکړئ یوه خبره پکې دا ده چې کوم علم دې زده کړی دی، شرعي مسله دې زده کړې ده، هغه د ځان سره رامعات کړه. یوه شپه یو ساعت دا بې ځایه مه تېروه. قیمت الزمن یو کتاب دی، دا ټول کتاب پر دې جوړ دی چې دا زمانه څومره قدر لري. دا پر موږ تاسې باندې چې په غفلت تېرېږي، دا موږ تاسې چې په خوشحاله چې شکر یوه ورځ خو تېره شوه، دا څومره مهم شی دی. او بیا په د اول سر کې د عبدالله ابن عباس صاحب قول را نقل کړی. د عبدالله ابن عباس صاحب قول یې پر دې را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دوه نعمتونه دي ټول اکثر انسانان ته رب العالمین ورکړي دي، او د انسانان د دغو نعمتو د قدر نه دي خبر. یو صحت دی او یو وخت دی. صحت هم هغه نعمت دی چې ته په صحت کې علم، کمال، جهاد، مجاهده هر څه کولی شي. کله چې د صحت ته لاسه ورکوي بیا به په دې وخت پسې کاشکې لري. او دوهم وخت دی، کله چې تا ته وخت موقع نه درکول چې ته د کتاب مطالعه وکړې، ته د یو استاد صحبت وکړې، ته د یو چا سره ناسته ولاړه وکړې، او ته د الله رب الجلال دین ته خدمت وکړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته خدمت وکړې، چې وخت دې موقع در نه کړه، دا هم لوی نعمت دی. نن چې ته وخت هم لرې، روغ صحت هم لرې، سالم دماغ هم لرې، د مور و پلار څخه اجازه هم اخیستې ده، د مور و پلار دعا هم په دې طرف درپسې ده چې علم ستا دپاره کمال دی، علم وکړه. چې دا ټول اسباب رب العالمین درته برابر کړي دي او بیا ته پکې غفلت کوې، دا ستا ظلم دی او دا ستا غفلت دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي چاته چې رب العالمین د خیر اراده وکړي نو د خیر اسباب ورته برابر کړي. دا اسباب دي چې تا ته رب العالمین برابر کړي دي، د دې څخه کار واخله. غافل مه جوړېږه چې ورځ تر بلې ستا غفلت ډېرېږي، ورځ تر بلې ستا د علم څخه شوق ماتېږي، ورځ په ورځ ته دا نه غواړې چې کمال ته ورسېږې، ځان بې کمالۍ ته وایي. دا ټول هغه شیان دي چې ستاسې تقوا ته او ستاسې علم ته دا تاوان کوي. نو کوشش دا وکړئ چې کله سبقان رخصت سوه، وخت سبقانو د رخصت راغی، ځان د کتابه مه جلا کوئ. کم از کم را ولاړ شه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوره، د صحابو اقوال وګوره، د مشایخو او د تابعینو سلفو صالحینو حالات وګوره. دا ستا دپاره لوی کمال دی، لوی قناعت درکوي. بیا به نه د دنیا محبت په تا کې راځي
خالص به د علم محبت وي او د کتاب محبت وي او د خپلو استادانو محبت به پتا کې راځي. که د کتاب لیرې سوې بیا به دا شان ستا په لاس کې نه راځي. نو مقصد مې دا دی تاسو چې هر وخت سبقان رخصت سو کور ته ولاړاست د کتاب مه لرې کېږئ. کتاب د ځان شعار وبولئ، کتاب د ځان ملګری وبولئ. کتاب هر وخت تاسو دپاره په ګټه دی. کتاب ستاسو کې کمال راولي.